تازه او حیرانونکی خبر جنرال دوستم نشته. ګران لیدونکو السلام علیکم. تاسې به ډېر وخت په رسنیو کې جنرال دوستم نه وي لیدلی، ترڅنګ یې خپل کاري دفتر ته هم نه دی تللی او تقریبا له څو میاشتو راهیسې نشته. خو جنرال دوستم چېرته ده؟ جنرال دوستم ته نږدې کسان وایي چې جنرال دوستم د جګړې لومړۍ کرښې ته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه جوزجان ولایت ته تللی. ویل کېږي چې دوستم دا پرېکړه وروسته له هغې کړې چې د جوزجان کوسچپه ولسوالۍ سقوط شوه او د جوزجان ولایت وضعیت رینګلی شو. جنرال دوستم څو ځلې وړاندې هم په جګړه کې ګډون کړی دی، خو ویلي و چې دا کار یې د ولسمشر او د ملي امنیت شورا په مشوره کړی، خو دا ځل بغیر د اجازې تللی او اجازه یې اړینه نه ده ګڼلې. جنرال دوستم په داسې حال کې په جوزجان کې په پوځي عملیاتو بوخت دی چې د جوزجان د پخواني والي احمد ایسټي د جنسي ځورونې تور ورپورې دی چې همدې موضوع جنرال دوستم منځوی کړی دی. خو دوستم بار بار ویلي چې دا د ده په وړاندې سیاسي توطیه وه، خو په هر حال له هغې وروسته دوستم پخوانی دوستم پاتې نه شو. اوس ډېر کم په کابل کې وي، زیاتره وخت له هېواده بهر او ولایتونو کې وي. ویل کېږي دوستم به په راتلونکو څو ورځو کې کابل ته راشي. هغه ویلي د دې دولت تر پایه غواړي د لومړي مرستیال په پوسټ پاتې شي. جنرال دوستم به په راتلونکي انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله په ټیم کې وي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو پالو بخښونکي خدای سپارم د الله په امان.